ته څنګه راغلې مطلب صحیح هم کنه وای زه تختولی وم خرکاریانو زه په خرکاریانو باندې چا خرڅ کړم وړوکی چې وم خرکاریانو بیا زه په بیلګانو باندې خرڅ کړم په افریقا کې زه هغې شیپونو کې واچولم او زه یې جرمني ته راورسولم دی باندې یې خرڅ کړم دلته کې وړوکی غوندې وم چې چا واغېشتم او اډاپټ یې کړم نه ته جرمني ته چا راتښتولی وې زه څومره خلکو خرڅ کړی یم په یو بل باندې وړوکی غوندې وم تا له څه پته ده ما باندې څومره سختیانې تېرې شوي دي څومره خلکو غولې ماشوم وم هغه ټایم ستا غار وغیم داسې خبرې نه کوي خلک هغه ټایم چې به یې غولې خوږېدې به که نه عادت شوی وي ورسره اوس خو عادت یې خیر هغه ټایم څه حساب و څه کوني څه غټ کوني چې دا خبرې کوي دې خندا ته مو کتل دوستانو ته راله ووایه چې ته اوس لندن له څنګه تللی اجراګان خو لندن له نشي تللی وړه ماشوم وم زه پلار سره راغلی یم زما پلار سره هم د دې سټیزنشپ دی خو زما پلار اوس په پاکستان کې دلته بزنس کوي او ما ته د دې لارو غواړم ښه تا په دې وجه وې چې ته د مالداره سړي لورې مونږ خو د غریب خلکو اولاد یو د مالدار هم نه دي ویلي تا پرون ویلي وای چې زه د ډېر مالداره سړي لورې یم فیمس سړي مې ویلي دي فیمس ستا پلار فیمس دی تا خو په کونه ورکولو ځان دومره فیمس کو چې طلاق والا غنه دی نمبر یوړو په فیمس کېدو کې جیا څوک ته یا جیا لایف راځي یا وټ ایور خبره ور افریقې وایه غاپه تا نه یو اخري ځل تپوس کومه کله د پیسو باندې کونه ورکړې ده زه شوقي خو ته ورکې هغه خو موږ ټولو ته پته ده ته شوق نه ته ورکې په پیسو دې چېرته ورکړې کونه زما چې خلک خوښ شي زه په هر قیمت باندې حاصلوم هر قیمت مونږ یې د جیبه بیا ورکوو نو دا خو ده زړه به صبر شي سترګې به صبر شي خو کونه خو نه صبرېږي په هر قیمت ما له خدای دومره راکړي دي چې ما شاته په ژوند کې لا لاس نه دی نیسلی ما باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي ما خپل محنت کړی په خپلو خپو مې ځان درولی دی ستاسو خیال موږ سره نشته ګوره د هر انسان تا سره نشته تا خو په کونه ورکولو کې ځان له کورونه جوړ کړ په انګلینډ کې زما خبره وره د هر انسان ګوره کونه ورکول هم څه بد کار نه دی هر کار ته احترام لره پوه شوې او د علیشه د مور خبره کوم کار کې چې انسان نه خولوځي هغه بد کار نه دی هغه ښه کار دی افریقا ته وایي دا خو ده ښه وایه که نه نور زه اوس زه تا نه تپوس کوم تا خو ما نه وکړو که نه اوس زما نمبر دی دا ما سره چې کومه ویډیو په موبایل کې پرته ده دا ما سره ستا عمر 13 کاله دی که څومره دی زه اوس په جنوري کې 10 کاله شوم واده به کله کوې نو زه نه کوم زه به یتیمان ماشومان یې اډاپ کوم جینکۍ چې کومې مور پلار نه وي ته واده ولې نه که دې پسې څه راز دی د دې پسې دا راز ده چې زه یو ډېر مینهناک انسان یم او زه په خپل ځان باندې اعتبار نه کوم چې زه خپلې ښځې له هغه مینه ورکوم کومه چې یوه ښځه غواړي نو داسې زه یم که نه زه ما باندې په ځان مې اعتبار نه و چې زه هغه مینه ښځه ته خو دا کار کوې د دې نه پس پته څه واده کوې تا خو ځان نه خپله غټه چیله جوړه کړې اوس به جینۍ سره واده کوي افریقي ګوره سم دم سړی ګوره دا کارونه پرېږده ورشه ښایسته واده وکړه پاکستان کې نه کوم واده زه د هغه پښتنو په شانتې نه یم چې واده وکړه ښځه د یو ځای کې نو ته به بل ځای کې ناست انسانانو په شانتې نه یم چې یو ښځه له بیا د هغې هغه حقوق چې کوم دي هغه م ورکړو زه به ورله پوره حق ورکوم او چې نشم ورکولی ما له نه دي به کار چې وکړم زه نه غواړم چې زه ورسره واده وکړم او سبا به د کور کار کوم کپړې پېوینځم لاسونه پېوینځم لوښي پېوینځم ته خوند هم نه ورکې ته واده هم نه کوې ته لکه د مخې کار هم نه کوې نو ته خپل شوق څنګه پوره کوې په ځان کې موږې وهې موټي ته ځان کې موږې وهې او زه موټي وهم ما ته د موږو څه ضرورت دی ما سره د غوښې موږي ډېر دي رښتیا تېر شوي ځل مې کله کړو 3 ورځې مخکې څوک و زما د یونیورسټۍ یو ملګری و خو هغه افغانی دی خو دلته پیدا شوی دی یو کې 19 کاله دی څنګه دې کړي مزه یې کړې وه اوس هغه دله ناستې خبرې دی اوري د هغه د عزت جنازې خو طلاق مال تا دلته کې به لایف کې وویستې نه نشته د چوي بیا خو نه کومه دا هم راله هغه راکړي ښه نو څنګه یې مزه یې وس څنګه یې در سره کړي په ولاړه په اوچه
او ته ولا څه رشته تا سره خو چې کوم دی کوناټ دی که ته ورسره څه یوز کوې ځان سره پاکستان نه شړشمو تیل راوړي که نه دلته څه خاص تاسې دې کارونو دپاره میلاویږي دغه لږ راکړه دا جلم درته ښیم څه ای څوک دا کیمره کې لږ راوله نه نیور دا هماغه هلک دی داسې څونه دي دا داسې ښایسته نرم شانتې دی دا وګورئ دومره ښایسته دی دا د تا هلک ښیمه دا خلک د تیلو په ځای مونږ خو ساده خلک یو مونږ د شړشمو تیل صرف پیژنو دا وي راکړه دا پاک کومه دا وي دا چې په ومږې وسله دا چې ومږ داسې ښایسته غوړ سیستم کړپ کړپ کوي پکې بیا مینهوالو دا وګورئ دا نوې زمانه جوړه شوه پوه شئ دا زما په علم کې طلاق مال اضافه وشوه داسې وایي دوستانو دې خوا د دروغ وایي درته لاندې دغه مه کوئ تا سره چې وختي کم بوتل و هغې کې څه اوس ته هغه بوتل راواله موست ویلکم دا هغه خپل بوتل دا خو زما د کلین شی دا خو زما د کلین شی او ماشین دی زه به کلین حجامت پې کوم خو دوستانو یو ګیم ورسره وکړه ما یس اور نو لیکئ ماته پلیز ویټ خاف کې دوستانو یو ګیم ورسره کوم زه سره یو ګیم کوم خو ماله به ډانس کې ماله به د دې په پنشمنټ نه کې ریډ والا